سلامونه ملګرو. مونږ راغلي یو صوابۍ ته مرغوز کې مشاعره وه، نو دغه مشاعرې ته سره د ګرانو ملګرو وقار را سره دی، جاوید شاه درمان دی، صاحب مانیروال دی، او د کیمرې په شا باندې یاسر رور دی. مونږ راغلو دغه پروګرام ته او د ډېره د خوند رنګ مشاعره وه. اوس ورته ته وښیه دا ګړی څه وخت دی؟ شل منټه 1 بجه ده. د شل منټه او 1 بجه ده. مونږ په دغه هوټل کې لږ ناستې وکړو، دلته مو چای وڅښلې. خو اکثر زمونږ ملګري زمونږ د دې ملګرو او زمونږ دغه ویډیوګانې بغیر اجازت نه اوچتوي او بیا د خپل یوټیوب چینل نه یا د فیسبوک د پاڼو نه د دغې نه ورکوي. نو مونږ ورته خواست کوو چې دغه شاندګې زمونږ سره د جمعې په دغې شپو کې راوځئ، په څه لار را سره په موټر سایکل ووښئ، څه لار را سره په ګاډو کې ووښئ، څه په عامو د سورلو په ګاډو کې را سره دغه لار ووښئ. که خیر دی، که بیا ستاسو سره خپلې ویډیوګانې نه وي نو مونږ به دله خپلې ویډیوګانې درکړو. خو داسې په ناسته باندې کار کول باید د دغې نه مونږ ځان وساتو او مونږ هر هغه کار وکړو چې په هغې کې ستړیا وي او زمونږ زړه او ذهن ته پې سکون هم میلاویږي. نو که مونږ ستړي شو دغه ویډیوګانې راوړو او بیا د فیسبوک له لارې یا د یوټیوب له لارې له ملګرو سره شریک کړو نو د هغې به خوند وي، ځکه چې په هغې باندې به مونږ ستړیا کړي نو مونږ ته به پې زړه او ذهن ته به سکون میلاو شي. نو بیا ورته یو خواست کوو چې 6 منټه او 1 بجه ده چې اوس روان یو، خدای خبر لاره اوږده ده، څه وخت په کور ته رسو. دا د صوابۍ د انبار انټرچینج دی، څو ساعتونو کې دغې موټروی ته به وروخیږو او بیا به داسې ځو ځینې ملګري پېښور ته ځي او زه به ملکنډ ته ځمه. نو دغې ملګرو ته ډېر په عاجزانه درخواست کوو چې زموږ څومره ملګري دي، مونږ خو ستاسو لپاره ګرځو، نو باید دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره زموږ د یوټیوب له لارې شریکې کړئ، نو مونږ به خوشحاله هم شو او مونږ به درته دعاګانې هم کوو. ډېره ډېره مننه.